السلام علیکم پریشان هم دی پریشان ناسی وعلیکم سلام زرداد څنګه یې الله احسان ته شه خیریت ته شه ګران خیر دی ګران دی پریشان خیر دی والله زرداد خان پریشان په دې یم شه پرون لاړم بازار ته تنخواه پسې و تنخواه مې راواخیستل شه 10000 روپۍ او نو چې کور ته رالم د بجلي بیل هم راغلی و د ګیس بیل هم راغلی و د کور راشن هم ختم سوی ډېر سره پریشانه ول نو ولاړم 1500 مې د بجلي بیل جمع کړي 2000 مې د ګیس بیل جمع کړي 10000 روپۍ مې د کور کرایه ورکړل فاته باقي پیسې شوې هغه بازار ته ولاړم د کور د غټ غټ راشن مې سره په پوره کړي نو د خدای نه شکر هم نسم کولی حساب یې سره فکس و بل روپۍ هم نه ده راپاته سوې زما غم دغه په خط تنخواه دغه تړلې تنخواه څه به کوو بس دغه شکر ضرر به کوو یا زرداد خان خبره مې دا درته کوله چې اوس په دا کې څه پاتېدلی یا مې یو بل شي جمع کولی یا 15 روپۍ را پاتېدلی یا یو میلمه کې ځایېدلی بس خو د دا وجه دا څنګه فکس سره زه دې ته سوچ اخیستی یم ګران ته ګران خبرې مه وکړه درځه ما ته ګرمې ورځې خدای بر څه خیر کړي ورځې خورو ګرمې ګرمې ورځې درځه په لیټ به درځه السلام علیکم عثمان خان وعلیکم السلام الله دې راوله فرق خانه جوړ څنګه یې ګرانه بخیر و خیریت شکر ته دوه ګرم په لیټ خو راواستو ګران شیان زیاده رقم درځم بیا بالته مجده سم سره سمه ده راست دستې درته نوکري دا زما کار 100 ګناه ښه دی هغه نه بیا ولې هغه دا کړه ستې تړلې تنخواه ده زما دغه کار څه دی دا زما د بچیانو دپاره هم په ښه ورځي که چیرې زما بچیان په ما خدای ناخسته څه وسو زما بچیان به راشي پر دا ورځو به ودرېږي ماښام به خپل کور ته 15 روپۍ وړي ورستۍ بچیان بیا د زیرو شروع کوي ولې ستې تړلې تنخواه ده که په ته څه وسولو بس ستې کار ختم سولو زما دغه د سبا به زما بچیان راشي پر دا ورځو به ودرېږي د 10 کاله زه په دا ورځو به په ټیا باندې خوارۍ کاږم زما بچیانو ته مستقبل شته مګر ستې بچیانو ته یو مستقبل نشته نو ته ورته وګوره زه پر دغه ټیا باندې د ورځې 3500 روپۍ ګټم حضور صلی الله علیه وسلم ویلي دي په تجارت کې برکت دی هغه د دې د وجې ویلي ستې تړلې تنخواه ده چې څه دغه کور ته راشن په راوړي زما هغه شکر دی الحمدلله زه د میاشتې 90000 1 لک روپۍ باندې په دا ورځو باندې مزدوري کوم زه دا نه درته وایم ستې کار دا غلط دی یا ته غلط کار کوي خو تړلې تنخواه څه ده تړلې تنخواه بس هغه چې ده بس د کور چالو ژوند دی دا تجارت دی تجارت پر مخ تګ شته ستیغه نشته بس ستیغه هغه تړلې تنخواه ده ګټلې کور ته راوړي نو په دې باندې ما دا نوکري نه کوله د دې ویډیو جوړېدلو یو مقصد دی چې په کاروبار کې چې دی برکت دی ولې کاروبار زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله هم کړی دی